ویلکم بیک په خیر راغلی. اوس درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ګوګل کلاس روم را ډاونلوډ کړئ او هغه تاسو په کمپیوټر کې استفاده کړئ. موبایل کې خو طریقه اسانه ده، صرف به د پلی سټور نه ګوګل کلاس روم را ډاونلوډ کړئ، ایمیل به پکې ورکړئ او چې کوم کوډ ما درکړی ده هغه طریقې سره به تاسو بیا جوین شئ، کوډ به ورته انټر کړئ. په کمپیوټر کې به تاسو څنګه یو کولی شئ چې یو دانه ګوګل کلاس روم یا وغیره چې کوم پلیټ فارمز پروګرامز تاسو یوز کوئ، ست طریقې سره ځان ته په کروم باندې لګولی شئ، شارټ کټ یې برابرولی شئ او څنګه په اسانۍ باندې هغوی ته لاسرسی کولی شئ. را به شي تاسو خپل کروم ته کمپیوټر کې چې هر براوزر تاسو لرئ مشکل نشته، دا هغه تاسو یوز کولی شئ. ما سره کروم ده، کروم ښه ده، بهتر ده، بیسټ ده. مخکې ویډیو کې مې طریقه ښودلې وه، که کروم چا سره نه د ګیټ انټو پی سی نه را ډاونلوډ کړئ یا همدا شانتې ساده هم تاسو کولی شئ چې عادي را ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو هغه انسټال کړئ ځان لپاره. اوس به زه راشم دې ځای کې به ګوګل کلاس روم به زه سرچ کړم. صحیح، ګوګل کلاس روم به تاسو سرچ کړئ. کله مو چې ګوګل کلاس روم سرچ کړلو نو اول ځل لپاره فرض که زه راځم چې دې ته زه جوین شم. دلته کې تاسو راشئ وګورئ ګوګل کلاس روم ساین ان ګوګل کلاس روم، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای کې کلیک وکړو نو موږ سره څه کېږي، اتومات توګه باندې ما الریډي جوین شوی یم، نو ځکه ماته دا اپشن راکوي. شاید تاسو ته بیا دغه اپشن درنه کړي، نو تاسو به څه کوئ، خپل ایمیل وغیره چې دی هغه به تاسو ورته ورکوئ او بل تاسو که دې باندې کلیک کړئ دې نه کولی شئ چې خپل چې کوم اکاونټ مو دی دا تغیر کې بل کوم ایمیل ورکوئ، تاسو کولی شئ چې ورته ورکوئ. فرض که زه غواړم چې انادر اکاونټ بل کوم اکاونټ زما سره هغه ته لاګین شم، راځم اول ځل لپاره فرض مثال چې زه لاګین کېږم نو را به شم دې ځای کې به دا هر څه ختم کړم، ایمیل به ورته ورکړم. شاید تاسو سره اول ځل لپاره چې لاګین کېږم دا سیسټم ته راشي. فرض مثال زما سره دا مشوجان 6@gmail.com دا زما ایمیل ده. په دې باندې به زه کلیک وکړم، غلط شو رانه، دا به موږ ورکړو او نیکسټ پې کړو. کله مې ځانې سمانه پاسورډ غواړي چې موږ خپل پاسورډ ورکړو او دا تاسو نیکسټ کې پاسورډ نو ته نو فارګاټ کې تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ په تاسو دې کې ورته ورکړئ، بیا نوې پاسورډ غواړي هغه به تاسو ورته ورکوي. چې کله دې ذکر راغلم دا زه کنټینیو کوم نو اوس وګوره ما سره فلحال یو کلاس هم نشته، شاید تاسو سره بیخي کلاس نه اوسي. فلحال زما سره ورته دې کې یو کلاس هم نشته ده چې کلاس نشته را سره نو دې پلس ساين ته ګورئ، په دې باندې تاسو کلیک کړئ، وای ته جوین کړئ کریټ مطلب دا چې استاد شوی ټیچر راشه دې کې ځان ته کلاس جوړې مرګرو د لپاره کلاس جوړې، نور مرګرو د چې کوم درس یادي هغه نور مرګرو ته کلاس ته جوړ کا نه دی وای چې جوین کوم کلاس جوین کړئ. دې کې ما ته کوډ تیار لګلې الریډي، راشه په یو کوډ راواخله، دې کې وتا کوډ پیسټ کړئ. صحیح ده، کوډ چې کله دې کې پیسټ کړل نو اتومات راځي اما کلاس ته جوین کېږي. دې کې به تاسو رسو شي یو دانه کلاس به درته راشي. نو زه په حال راځم بیرته خپل دی اکاونټ ته مې راځم، دا اکاونټ زه اوپن کوم. دلته کې چې زه راغلم وګورئ زما سره بل کې ډیرو دې کې زما سره درې کلاس دي. وګوره دا چې دا تاسو کلاس ده، دا به تاسو سره دا شانتي بیا راشي وبشي. چې کله تا کوډ ورکړلو دا به تاسو سره دې طریقې باندې راشي، دا یو کلاس به تاسو سره موجود دي. نور دې جوړ کړی، نور جوین کړی ولا هغه تاسو سره دې طریقې سره راځي او تاسو به راشي دې ځای ته. دلته چې کله راغلی کلاس مو جوین کړی ده او زما به تاسو ته الریډي یو دانه اساینمنت اساین کړی وي. وګوره دې کې بلحال چې نشته هیڅ موږ نه دی اپلوډ کړی، سره تاسو راغلی او سلامونه دی او سلام دین مزانه جوړ کړی ټول صحیح ده کنه. را به شي د سی اس اس فل کورس تر اعظم دې کې ما وګورئ اساین لیکچر یې اپلوډ کړی دی، وګوره اساینمنت مې ورته اپلوډ کړی دی ځکه وګورئ اساینمنت مې اپلوډ کړی نو تاسو ته به دغه شانتي یو اساینمنت اپلوډ کیږي. وردا کلاس ورک ده د کې پیپل دي چې چا جوین کړی دي کې به تاسو ته ګریډ تاسو ته شاید رانه شي. دا زما سره ځکه زه ټیچر یم او را به شي سټریم کې څه دي چې کوم شیزونه ډیلی پوسټ کیږي هغه ټول دلته کې راځي. صحیح ده، هغه ټول دلته کې راځي درته. اوس فرض که تاسو اساینمنت ته اپلوډ کیږي دا رقم ته اساینمنت اپشن درکې یا کلاس ورک ته راځي، کلاس ورک ته چې راغلی نو لیکچر موجود دي، اساینمنت ټولې موجود دي، لاندې لیکچر موجود دي، دلته فرض مثال اساینمنت موجود دي او دلته کې ټولې اساینمنت شته. را به شم دلته کې تاسو به څوک په اساینمنت باندې به کلیک وکړئ. په اساینمنت باندې مو چې کله کلیک وکړ نو دلته کې خو زه ټیچر یم نو تاسو سټوډنټس یې، نو زه به لاړ شم دلته کې دوباره خپل بل اکاونټ ته به لاړ شم، لاګین به شم چې هلته کې زموږ سره ټیچرانو کوم اساینمنت موږ ته راکړي دي هغه موږ طریقې سره هلته کې اپلوډ کولی شو. ښه راځو دلته کې ګورئ فرض که د ځینې اساینمنت زما نه فاتې وي، دې استاد باندې به زه کلیک وکړم، دا کلاس روم ده، را به شم کلاس ورک ته. کلاس ورک ته راځم یا همداسې تاسو پیدا کولی شئ. فرض که دا پروجیکټ ده یا دلته کې اساینمنت د موږ ته راکړی د اساینمنت اپلوډ کوم. په دې اساینمنت باندې تاسو کلیک وکړئ، مانه میسنګ د ویو اساینمنت کراته ویو کا اساینمنت دا شانتي اپشن مته تاسو راشي. چې اپشن درته راغلو ما ته وایي چې اډ اور کریټ زموږ کار کریټ کول نه دي، موږ چې کار د اډ کول دي. کلیک وکړئ، دلته کې اوس ګوره
چې کله دې کلیک وکړو دیز نه ته کولی شي چې کریټ نیو ځان د دې لپاره نوی فایل جوړ کړي همدې کې کار وکړي آنلاین صحیح ده کې ایکسل ده دې کې تاسو ورډ د سلایډز دي وغیرہ تاسو دې نه کولی شي نو زموږ سره الریډي اسایمنټ مونږ کړی د فایلز دي په دې فایل باندې ما کلیک وکړي چې په فایل باندې کلیک وکړه چې په هر ځای کې ستا فایلز وي فرض مثال په ډیسکټاپ کې زما فایلز دي وینډوز ډی پریس کوم یا دې ځای کې راځم ایروپیک باندې کلیک کوم په دې کونج کې وګورئ دې خوا دغه ځای کې دا نوټیفیکیشن سره په دې ایروپیک باندې کلیک کوم ډیسکټاپ ته وړي ډیسکټاپ ته مې فرض که زما سره دغه نه ده پټ په نوم باندې ما ویب سایټ جوړ کړی ده زه غواړم چې دا راوخلم او افلوډ یې کمل تکي یو طریقه دا بل طریقه دا چې تاسو دا سیم کولای شئ چې دا فایل تاسو زپ کړئ او بیا ورته افلوډ کړئ مکمل هلته استاد پوهیږي چې څنګه کولای شئ چې دا هغوی د بیا ایکسټرا کړي اډ ټو ارچیو به کوي کلیک په وکړه اډ ټو ارچیو او داسې کې به وته چې زپ دا به اوکې کې دا فایل نه شي فایل جوړیږي دا شان دی فایل جوړیږي او ته کولای شي دا فایل هلته کې افلوډ کړي صحیح خو پر مثال دا درې وړه فایل نه زه افلوډ کوم دې کې زما سره هر څه موجود دي تر راوخله یا دې یو اسایمنټ د پی ډي اف فایل د ورډ فایل د هر قسم فایل چې دا کاپی کا او راوخله دې کې ورته را ډریګ کا ها شانتي کولای شي چې ډریګ کې یو طریقه دا تاسو سره بل طریقه دا یو ځای کینسل کوم دا مې کینسل کړلو دا فایل د فار مثال کړلو بل فایل هم ورته کولای شي چې دې اډ کې ها ما طریقې زه ختموم یا دا هم موجود اوسي زما سره نو تاسو هم چې اډ اور کریټ فایلز کوم ځای کې دی فایل ده براوز کا فایل کلیک وکړه ډیسکټاپ باندې دی په ډیسکټاپ کې چې هر ځای کې دی فایل وي هر یو فولډر کې موجود دی هغه فایل یا هغه فولډر ته کولای شي چې سلیکټ کړئ مثلا دا فولډر ده در واخله اوپن کړه او را بشي دا فایل ده د طریقې سره ته کولای شي چې ورته افلوډ کړئ دا د ایکسرسایز دا کلیک کړه اوپن کړه فایل تاسو سره راځي ګوره دا فایل به راشي ډیر غټ فایل ده شو که د انټرنیټ دلته کې تیز ده او دا راغلو چې که دا فایل دې کې افلوډ شي د افلوډ نه پس به تاسو څنګه کوئ ټرن ان کوئ به صحیح ده دا به تاسو د سره طریقې سره ټرن ان کوئ بل فایل ته غواړئ چې افلوډ کړئ دا فایل ته راشه دا طریقې ده یو فایل ده ډیسکټاپ باندې دا فایل ښه دی یا بل ځای کې ثبت کړئ فرض مثال دا فایل ده راشه ورته ډریګ کړه ډریګ دې چې کولی شي ورته فیسټ کړه دا طریقې باندې تاسو کولای شئ خپل فایل نه مو افلوډ کړئ او دا بیا په هغه نه پس څنګه کوئ ټرن ان به کوئ ها دا ټرن ان کوم کله مې ټرن ان کړو دا فایل نه ډایرکټ څنګه کېږي افلوډ کیږي استاد ته دا اوس هغه ته نوټیفیکیشن دي چې دا فایل نه د څنګه کړی دي افلوډ کړی دي ان سبمټ به کوم بیرته صحیح دا شو تاسو سره د ګوګل کلاس روم طریقه او بل د اسایمنټ طریقه خاص څنګه کولای شو چې سرجیت به تاسو اوس وایي چې استاد مون خود تا دا دیز د څنګه راوړل شو پر مثال دې کې ما سره مخکې موجودو شارټ کټ دا شیزونه موږ څنګه اډ کولای شو چې هر یو پروګرام تاسو غواړئ هر څو غواړئ چې دې ته اډ کړئ اډ ټو شارټ کټ کې د څه کار وکړئ چې تاسو راشي په دې پر مثال یوټیوب غواړم یوټیوب ته راشه او دې نمبر را کافي کې د فات چې کم ده یا هم دا شان د ګوګل کلاس روم غواړم دا د کنه زما سره هغه کلاسونه دی وګوره تاسو غواړم چې اوس الته کې راوړم دا نه پر مثال دلته کې زرا اعظم باید زما کلاسونه الریډي الته کې ووسی صحیح ده دا درې وړ دي کنه اوس تاسو غواړئ دا شارټ کټ ته راوړئ دې ته دې کې تاسو سره موجود اوسي څه طریقې سره به کوئ طریقې اسانه ده ساده طریقې ده دا ګوره دې کې تاسو ته وګورئ دا یو آر ال د دې کلاس روم بره به کلیک وکړئ تاسو راته ما سلیکټ کړئ که سلیکټ نشو راشي په عادي طریقې سره تاسو کولای شئ سلیکټ کړئ مکمل رائټ کلیک ونیسئ لیفټ کلیک ونیسئ او دا ورسره د ماوس لارې نه سلیکټ کړئ یا مو چې څنګه کلیک وکړو تاسو ټول سلیکټ کیږي چې کله سلیکټ وکړو دا به دې نه را کافي کوي چې کاپي مو کړل راشي خپل کروم ته مولا راشي یا بل براوزر ته چې وي اټ شارټ کټ باندې کلیک کړئ دلته وای نوم ورته ورکا فار مثال زه هر څه نوم چې ورته ورکوم فار مثال زما سره ګوګل کلاس روم ده تاسو چې هر نمبر کې خپل نمبر کې ورته سپیشل بل نمبر تک دی هر قسم نوم چې نوم کې خدای له تاسو تکړه یا هغه بر واخله یو آر ال کې بوته چې کوم لینک دی په هغه کړه دا را کاپی کړه هغه واخله کاپی کړه د ځکه فیسټ کا چې کله فیسټ کړلو نو اتومات ورته تاسو راغلو ګوګل کلاس روم مزنو ته ضرورت نشته بیا بار بار سرچونه کوم او دی پسې بس ګرځم ګوګل کلاس روم پسې هیڅ تم ضرورت نشته زه بار بار اعظم د ځکه سرچ کوم بیا بزال ته ځان رسم نه څنګه چې ته کروم اوپن کوي بس بند کوم تاسو پته ولګي چې څنګه زه کروم اوپن کوم ډایرکټ زما سره چک کیږي دا د ګوګل کلاس روم راځي په دې کلیک کوه دا ها دې کلاس روم ته راځي اوس درس ونه ډاونلوډ کړئ را بشي دلته کې دا خو تاسو فایل دی کې فلحال نشته د دې کلاس روم کې راشه درس را ډاونلوډ کړئ او دې کلاس ته راشه دې کې په سټریم باندې به ضرور درس پوي دا ما لیکچر اپلوډ کړی د پلیکس باکس په دې باندې کلیک وکړه په دې چې کلیک وکړه وګوره
سره به لیکچر اوپن شي لیکچر چې اوپن شو ورته چې تاسو اتومات ډاونلوډ اپشن درکې ما ته چې سم ضرورت نشته ګوګل کلاس روم په دې باندې خدا کله چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړه نو ډاونلوډ سره رواني کې ډاونلوډ کې ډاونلوډ اني سایز ډیر زیات ده نو په دې خاطر باندې موږ څه چل کوو چې آیډیا مې درته وښوده چې ګوګل نه په هر یوټیوب نه تاسو په هر طریقې سره ډاونلوډ کولای شئ همداسې کې ګوري پلی کا کتل شي کوالټي وته چینج کې دلته کلیک وکړه کولای شي کوالټي وته چینج او را چینج کې صحیح دا تاسو سره د ګوګل کلاس روم د اپلوډ کولو طریقه لیکچر به څنګه راخلی تاسو د ګوګل کلاس روم نه الته به څنګه خپل اسایمنټ یې اپلوډ سبمیټ کوئ ګوګل کلاس روم تاسو څنګه کولای شئ چې شارټ کټ برابر کې سیټ کړئ آیډیا مې درته وښودل ټول شیزونه مې درته وښودل راتلونکي درس به چې زموږ وي هغه به درته باقي ان شاء الله درس مربوط وي